خطرناک او خلک وژونکي کرونا وایرس کوم چې د چین د ووهان صوبې نه د دسمبر په میاشت کې پیل شوی و نن سبا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خور شوی دی. تر دې دمه په شمالي امریکا کې معلوم لستنه د دې مرض نه مړه شوي او د بیمارو مخنیوونکي ادارې مطابق په هیواد کې د کرونا وایرس د نور خورېدو خطر هم شته. که یو وړاندې د کرونا وایرس خپرېدو له کبله د امریکې په کالیفورنیا ولایت کې میشت خلکو کې یو قسم یره او اضطراب لیدل کېږي او خپل ځانونه یې کور پورې محدود کړي. بل اړخته بد اغیزې د چینیانو په کاروبارونو هم پرېوتې. د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې د هیواد تر ټولو د چینیانو لوی بازار چاینا ټاون چرته چې د روزمره ژوند هر لوی وړوکی ضرورت لکه سبزي، میوې، غوښه، کبان او نور ډیره سودا په ارزانه بیه ترسره کیږي. نن سبا دکانداران یې تاوانیان دي. دغه دکانداران وایي چې د چاینا ټاون د ګاهک په شمیر کې ډیر زیات کمی راغلي. دوی زیاتوي چې خلک غږ خو نه کوي خو یو درنه خاموشي او یره هر طرف ته خوره ده. نینسي په چاینا ټاون کې د سلیریش کالو راسي د جامو کپړو یو زوړ دکان لري. هغه وایي چې کاروبار یې نن سبا د دکان خرچه هم نه باسي. دا مهال چاینا ټاون کې کاروبار کم نه کم 80% لاندې غورځېدلی دی. خلک یریدلی دي خو موږ بیا هم دلته راځو ځکه چې موږ هم د روزمره خرچو پوره کولو هڅه کوو. نینسي زیاتوي چې څو ورځې مخکې په چاینا ټاون کې به ډیره ګڼه وه ځکه چې یو وړاندې هغه خلک چې خپل د روزمره ضرورتونو په غرض سودا له راځي. بل وړاندې ګڼ شمېر د تفریح په غرض راغلي سیل کوونکي هم په چاینا ټاون کې سودا او سیل کول خوښوي خو اوس خلک دلته راتلو نه یریږي. ډېر وړاندې خلک به تازه سودا له روزانه چاینا ټاون ته راتلل خو نن سبا خلک په هفته کې یوه ورځ راځي او د ژوند لپاره ضروري سودا کوي. زما په خیال خلک کوشش کوي چې د کورونو نه بهر ونځي او ځانونه د دې مرض نه بچ وساتي. یو بل دکاندار چین چې د خپل تصویر نه شریکولو په شرط یې ډیوي ته وویل چې چونکې کرونا وایرس د چین نه پیل شوی نو ډیر خلک نن سبا د دوی نه کرکه هم لري او کوشش کوي چې سوداګانې په نورو ځایونو کې وکړي. جیمي په چاینا ټاون کې په یو بانک کې کار کوي. هغه وایي It will be a little bit effective at the time, but as long as the people understands it, it will be getting better. کاروبارونه لږ ډیر اغیزمن شوي خو وخت په وخت چې خلکو ته معلومات کیږي نو هر څه به واپس روغ شي. دا مهال خلکو له د دې رنځ نه د بچاو او د خپل صحت په اړه سوچ پکار دی. So you just need to take care of yourself with your health status. یو وړاندې کو کالیفورنیا کې بیلابل ښارونه د کرونا وایرس نه د بچ کېدو خپل ځانګړي بندوبستونه کوي. بل وړاندې عام خلکو ځان له د خوراک ذخیره هم خوندي کول شروع کړي. د کوم له کبله چې په ډیرو سټورونو او دکانونو کې د خوراک د سامان کمی هم لیدل کېږي. راشد خټک، وایس اف امریکا، ټي1 نیوز، سان فرانسیسکو.